The topic Tarazu, the significance of material science and engineering in a material-rich region, intelligent materials building the future. A brief summary why do we need education, and then the levels of knowledge, what is material science and material engineering, why do we need material science and engineering, and the reason for learning physics, chemistry, and other sciences. Our zama minerals باندې او ټاکو په پریس کلب کې نو په سوشل ساينس کې ورته صرف دومره وایم چې پښتونخوا د بیوسه سړي خپلې ښځه ده او په دې باندې پورته لر شي بیا که سوچ وکړي چې د بیوسه سړي خپلې ښځه چې د هغې کې څه پرابلم دي مخکې دا scientific facts څه ته وایي ساینس څه شی دی scientific fact هغه څیز ته وایي چې هغه measurably او reproducibly ګل ښکلی دی زما په نظر کې ګل ښکلی دی خو یو بل سړی وایي نه دا ګل نه دی ښکلی هغه بل ګل ښکلی دی او که دا دریم کس له لړ شي نو وایي نه ده مړه دی ګپ لګي دا بل ګل ښکلی دی د دې مطلب دا دی چې دا میریبل کوانټټي نه ده ښکلی والی ټیک شو بل دا ریپروډیوسیبل نه دی چې یو کس څه ووایي هغه بل هغه سره نه اګري کوي د دې مطلب دا دی چې دا میریبل هم نه دی نه میریبل دی او نه ریپروډیوسیبل دی خو که یو سړی وایي چې دا لیپټاپ 2 کیلو دی نو که دا د افریقا کې متلی نو دی به 2 کیلو وي که انګلینډ کې متلی دا به 2 کیلو وي نو دا ماس چې دی دا ساینټیفیک پیرامیټر دی ساینټیفیک فیکټ دی نو په ساینس کې او په سوشل ساینسز کې دا فرق زده کړئ کوم څیز چې میریبل ني او ریپروډیوسیبل ني نو دا ساینټیفیک فیکټ نه ٹھیک شو نیکسٹ زبر د غړي وړي خبرې کومه د دې خلکو لکې نشته او دلته دا چل مه کوئ خو چې چېرته یوازې نو وګورئ ستاسو هم د لکۍ ځای شته د انسان نه لکۍ څه شوه انسان چې دی د په میلیونونو کاله باندې سفر کړی دی we have lived for millions of years like animals after that we learned sound sleep په خوب منګل وروسته زده کړو اوس هم تاسو 2-3 شپې موده کېږي ځان ویښ پاتې کړئ په زوره نو ستاسو مازغه به کار نه کوي خو چې کله انسان ارلی هیومن بینګ غار کې ځان ته ګټه کېښوده او ځان یې سیف فیل کو نو د ساوند سلیپ وکړو او ساوند سلیپ دله د سوچ قوت د دې نورو ځناورو نه زیات کړو دی په بره لړ ذهني طور دی بره لړ نو انسان چې د دې عامو مخلوق کریشنز نه بدلېدو نو په دې کې میلیونز ایرز لګېدلي دي او د منټل لیول سیوا شو ته چې کمفرټیبلی دا درته زه ابزرویشنل ایکسپیرینسز وایم چې کمفرټیبل ماحول کې نو ته ډېر ښکلې سوچ کوې پروډکټیو سوچ کوې خو چې ته کله ټینشن کې نو ته سوچ نه شي کولی نو چې تاسو هر وخت د مرګ یری د سامي چې کله ودی نو تاسو ورته وګورئ او خوا کې تیر شئ نو د دې به یوه سترګه غړېږي ځکه دې سیف نه فیل کوي انسان چې کله میلیونز اف ایرز پس ځان سیف محسوس کو نو د دې تھنکینګ لیول په بره باندې لاړ او دلته دته د ایجوکیشن ضرورت پیښ شو چې هر ایجوکیشن پکار ایجوکیشن څه شی دی to live a peaceful and comfortable life education د دې لپاره که زموږ ایجوکیشن موږ له مازغه خرابوي او زموږ ژوند خرابوي نو داسې ایجوکیشن چرېم نه دی پکار چې ستا نه سړی جوړوي هغه صحیح ایجوکیشن دی چې په تا کې فکر اچي هغه صحیح ایجوکیشن دی چې ستا نه انسان جوړوي هغه صحیح ایجوکیشن دی او که ستا نه فرعون جوړوي نو دا جهالت تا زده کړه دا ایجوکیشن نه دی دا د جهالت زده کړه ده چې د یو انسان نه چې 2-3 ټکي سبق وایي بیا چا سره خبرې نه کوي نو دا فرعونیت دی ایجوکیشن جهالت نه ټیچ کوي بیا موږ دې ځان ته وګورو چې موږ سلیوز یو او که نه موږ فری هیومن بینګز یو سلیوز د چا د ایموشنز د کلچر د ویشز او د لاډز زمون بری صغیر چې تبا دی
په دې تباه دی چې مونږه سلیوري ته اډکټ کړي شوي یو. ستا یو څیز په کار دی، جایز حق دی او د هغې دپاره ته درخواست لیکي په حضور جناب فلانې او د هغه دغه نه خدای جوړ کړي چې د چاته د ضرورت وي او لاندې د ځان نه هغه انتهایي ذلیل جوړ کړي ناچیز او دا او هغه او د ځان انتهایي خوار جوړ کړي. دا څه دا انګریزانو او مغولو زمونږ د غلامۍ ټریننګ کوو چې مونږ ښه غلامان شو. نو هغه غلامۍ ته مونږ داسې اډکټ شو، دې 300 کاله اخیستي دي دا ټریننګ چې زمونږ شوی دی چې نن مونږ ریښه نه شو. باچا خان بابا چې دی د هغه نه زما یو ملګري تپوس وکړو چې د غلام او آزاد کې څه فرق دی. هغه ورته وی کوم سړی چې ریښه وي او نه یریږي دا آزاد دی، او کوم سړی چې ریښه وي او یریږي دا غلام دی. غلام او آزاد چې دی دا دقه دی. نو مونږ د اوس ځان ته وګورو چې زمونږ فکر غلامي دی او که د ازادۍ سوچ هم دی. نو داسې ځان کې راولئ چې یار آزاد څه ته وایي. په دې کې څوک خفه کېږي نه که زه یو ریښه د چا باره کې ووایم، څوک پانسي کېږي څوک نه که تا ریښه ووایي. خو ورډز لږ پولایټ یوز کا، جنګ مه کوه، افینسیو مه او په پولایټ طریقه باندې هغه سړي ته ووایه چې دا خبره داسې نه ده، دا داسې ده. نو که دا جرأت مونږ ځان کې پیدا کړو نو یو غلب هم دا وطن نه لوټي او مونږ به تکړه یو. بیا راځو سکول. ګوره اول پیرنټس وو چې د هغې لږه تجربه شوې وه، نو هغې به خپلو بچو ته وایي چې دې طرف ته مه ځه او دې طرف ته، دلته مار لړم دی، دلته غني دي، دلته دا دي، دلته دا دي چې دې خوا ځې خوب به شي او چې په دې لار ځې دا پاکه لار ده، صفا ده. او د هغه زمانې چې کوم سکالران وو نو هغوی به هم وایي براه راست برو اگر که دور است، و ټیک لار باندې ځه، په صحیح لار باندې ځه، وایي که لرې مي. د دې مطلب دا دی چې لرنینګ هم تک کوو چې د ښکلي ژوند د پرم نه ژوند چین خلکو ته وښیي. ایجوکیشن مطلب دا. بیا خلکو به انډیویډول بچي عالمانو خلکو له لیږل چې پوه وو مقابلتاً، نو هغې له به خلک لیږل چې دې ته سبق وښیي. بیا هغه عالمانو دا سوچ وکړي چې سهار رالم یو ماشوم راځي، غرمه م یو ماشوم راځي، مازدیګر هم راځي، نو دا که دې ټول زه په یو ځای باندې راغواړم او یو ځای ورته دا سبق ښیم نو دا به ښیي. نو د دغې نه د سکول کلچر جوړ شو، د مدرسې کلچر جوړ شو او دغه مدرسه بیا په مخکې روانه وه. لکه تاسو په زړه زمانه کې دا نه اورئ چې ارسټوټل یا سوکریټیس جو یا نور چې کوم دغه زمانې انټلیکچوالز وو چې هغوی د پلانې یونیورسټۍ نه سبق ویلی یا د پلاني سکول نه سبق ویلی. تاسو وایئ چې افلاطون د سقراط شاګرد و او پلانې د پلاني شاګرد و، نو دا انډیویډوال شاګردي او استازي وه. هغه بیا ورو ورو مدرسې ته کنورټ شوه او مدرسه بیا یونیورسټۍ ته راغله. نو ستاسو پری هسټاریک یونیورسټي چې وه، واحده یونیورسټي انساني تاریخ کې چې ریکارډډ ده هغه د ټکسلا انشنټ یونیورسټي ده. او نن په پېښور یونیورسټۍ کې 48 ډپارټمنټس دي او په 5 BC کې په ټکسلا یونیورسټۍ کې 51 سبجیکټس ټیچ کېدو. او دویمه خوشقسمتي ستاسو دا ده چې دا څومره ژبې 6,000 خوشه تاسو وینئ په جهان کې، د دې ټولو ګرامر ابتدا د صوابۍ نه شوې. د صوابۍ د وړوکي لاهور پانیني چې دی دا یو ډېر لوی انټلیکچوال د هغه زمانې د لینګویسټکس ایکسپرټ و او هغه په دې ټکسلا یونیورسټۍ کې هانرري هیډ کړی شوی او هغه د اویستا د سنسکرت او د پښتو ژبې اصول چې دي دا وضع کړي او د هغه اصولو نه انګریزي، فرنچ، جاپاني، چیني دې ټولو ته د ژبو اصول زده کړو. نو د ګرامر ابتدا هم ستاسو د دې پښتونخوا نه شوې ده. او بله خوشقسمتي دا ده چې لومړۍ یونیورسټي چې ده کوروین ورته وایي په 859 عیسوي کې دا فاطمه الفطري په مراکو کې شروع کړې ده. نو دا د انساني تاریخ لومړۍ ماډرن یونیورسټي ده. قبل مسیح کې د ټکسلا یونیورسټي ده او په بعد مسیح کې یونیورسټي آف القرآن نے 859 BC کې او فاطمه الفهري مسلمانه ده. دی جینې
د خپل پلار چې څومره وراثت ورته پاتې شوی دی هغه یو جومات ته وقف کو او هغه جومات د مدرسې شکل اختیار کو او دغه مدرسې نه دغه یونیورسيټي جوړه شوه او دا نن هم په مراکش کې شته او دا لومړۍ یونیورسيټي ده. دویمه یونیورسيټي چې ده نو هغه الازهر ده. د 970 کې د دې ابتدا شوې ده خو فارمل یونیورسيټي سټیټس دې ته په 1960s کې ورکړی شوی دی. بیا یونیورسيټي اف بلوغنا چې ده د اټلی دا 1088 کې راغلی ده. اکسفورډ چې ده نو 1096 کې ده او یونیورسيټي اف پیرس چې ده دا 1160 کې ده. نو مونږه د ابتدایي انساني تهذیب نه په بره باندې را روان یو او مونږه د یونیورسيټي کلچر ته ورسېدو. دلته یو ډېر سیګنیفیکنټ خبره ده چې هغه مونږه میس کوو او زمونږ ډېر خلک هغه پوهېږي پې. خو زه چې تاسو ته دلته خبرې کوم نو ستاسو د استادان چې دي نو دې کې بعضې زمان هم ډېر ښه پوهېږي، د دې ډېر لوی نالج دی، ډېره پوهه ده. خو دا خبرې زه د شاګردانو د وجې شریکوم چې دوی ته دا پته ولګي چې سکول که هغه پرایمري دی که هغه سیکنډري دی که هغه هایر سیکنډري دی its job, its prime duty is communication of knowledge. Whatever we read in our books, whatever is available in the literature, the teacher job is to communicate that knowledge to you. In the university, we do research, we generate knowledge. We are generating knowledge. On the basis of information, we take that level forward. چې په دغې باندې موږ لاړ شو یونیورسيټي لیول ته نو هغه نالج اپلیکیشن ته بیا راځي. نو که دا سایکل زمونږ ډسکنیکټ دي نو زمونږ تعلیم موږ له څه فایده نه راکوي. اوکې د چینجنګ ورلډ فرست اګریکلچر ریولوشن چې دی چې کله د هنټینګ نه کلیکټیو سوسایټي ته خلک را شروع شو دا 10,000 BC دی. سیکنډ اګریکلچر ریولوشن چې دی نو عرب اګریکلچر ریولوشن دی چې په 8 د 13 سنچري پورې وو او بیا چې موږ راځو نو د ګرین ریولوشن 43 نه تر 70 پورې وو او بیا زمونږ خلکو چې دی نو ډوډۍ به د اوربشو خوړه او یا به د ماشانګو ډوډۍ خوړه ځکه چې غنم به نه و.